د کابل او ننګرهار وحشتناک بریدونه او غبرګونونه مسؤلیت څوک دی؟ ټول حقیقت ښکاره شو. سلام دوستانو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. پرون په افغانستان کې یو ځل بیا له وحشت ډکه او خونړۍ ورځ وه. ګڼو افغانانو پکې ژوند له لاسه ورکړ. کوچني نوي زیږېدلي ماشومان، میندې، ځوانان او سپین ږیري پکې له منځه لاړ. لومړی په کابل کې د نوي زیږېدلو ماشومانو پر روغتون برید وشو چې په ترڅ کې د میرمنو تازه زیږېدلو او نرسانو په ګډون 14 تنو پکې ژوند بایلود. دویم برید د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې وشو چې په ترڅ کې یې 24 تنو ژوند له لاسه ورکړ او 48 تنه نور ټپیان شول. دا ځانمرګي برید د یوې جنازې پر مراسمو داسې مهال شوی د جنازې نیت تړل کېده او خلک لمانځه ته ولاړ ول. پرونیو وحشتناکو بریدونو د کورني او بهرني غبرګونونه ښودل شوي دي. طالبانو په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړی دي، خو د افغانستان حکومت د دې ټولو مسؤلیت پر داعش او طالب وسلوالو اچولی دی. ولسمشر غني پرون ماښام یو ویډیو پیغام کې طالبان ملامت کړل چې باوجود د دې چې علما، افغانانو، نړۍ او د اسلامي همکاریو سازمان له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي، خو دوی د اوربند پر ځای جګړه غوره کړه او هره ورځ یې د افغانانو وژلو ته د تیر په توپیر لا ډیر دوام ورکړ. له پرون راهیسې د حکومت پر مشرانو له دې عمله سختې نیوکې کیږي چې د واک په ویش کې مصروف دي او ملت د جګړې په اور کې سوځي. خلک وایي د واک پر ځای باید مشران د ځواکونو حالت او ولس ساتنې ته مخه وکړي څو د داسې وحشتناکو بریدونو مخه ونیسي. له بله پلوه پر طالب وسلوالو سخت نیوکې کیږي چې په دا ډول بریدونو کې لاس لري او ټول مسؤلیت طالب وسلوالو ته راجع کیږي.